ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني هم غواړي چې هیواد ته راستون شي، خو یو شرط لري. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني وایي اوس د لاسه خو کوم پلان نه لرم، خو یو شرط طالبانو ته لرم، که هغه پوره شو نو خپل هیواد ته به ورستون شم. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته سم د لاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. غني دا هم ویلي افغانان د تاریخ یو خطرناک پړاو ته داخل شوي، که ځانځاني وکړي نو ټول به غرق شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي افغانان د ملت په توګه د تاریخ له یو خورا خطرناک پړاوه تیریږي او په اوسنیو شرایطو کې ملي اجماع او د یو بل منلو ته سخته اړتیا لري. نوموړي په یو غږیز پیغام کې ویلي له ملي اجماع پرته له اوسنۍ وضعیته د وتلو بله لار نشته. ښاغلي غني پرته له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي تر څو چې د واک پر حصار باندې ټینګار کیږي نو وضعیت به تر دې هم خرابیږي. هغه ټینګار کړی چې څوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لار پیدا کړي چې د آزاد او سوکاله افغانستان هدف ته پرې ورسیږي. ښاغلي غني خپل غږیز وینا کې چې د پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي قدرت د خدمت وسیله ده، څوک چې نورو ته څاګندې خپل ورلیږي. افغانان په یووالي هر ډول ستونزو وتلی دي، خو کله چې غرور کړی دی او یو بل مو نه دي منلي نظامونه منسکور شوي دي. که په ځانځاني ډول اقدام وکړو نو الله مکړه ټول به غرق شو، خو که په ګډه مخ ته لاړ شو نو رڼا ته رسېدلی شو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تربیه، ښې چارې.